د پاکستان اخطارونو او الزامونو ته د طالبانو ځواب وایي بې ځایه خبرې مه کوئ که ټي ټي پي سره خبرو ته کښېنئ چې موږ مو منځګړیتوب وکړو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند ویلي که پاکستان یې ومني اسلامي امارت کولی شي د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ذبیح الله مجاهد له انډیپینډنټ اردو سره په مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ موضوع ده. ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ د زمري 28 یو ځل بیا د طالبانو پر ژمنې ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. هغه وویل موږ غواړو چې له پاکستان سره ښې اړیکې ولرو که ګاونډي هیواد سره پراخې ژبنۍ مذهبي او کلتوري اړیکې لرو. د طالبانو ویاند ویلي که پاکستان د تحریک طالبان پاکستان په اړه اندېښنه لري له دوی سره دې شریکه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د رسنیو له لارې تورونه بې باوري زیاتوي او دا کار نه یوازې دوی ته ګټه نه کوي بلکې لا حالات خرابېدو خواته وړي. له دې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې تحریک طالبان پاکستان غړي دې ور وسپاري. په پاکستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره دغه هیواد په وار وار افغان طالبان ټي ټي پي ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړي. طالبانو بیا هر ځل دغه تورونه رد کړي دي. پاکستان وایي چې افغان او پاکستاني طالبان نږدې اړیکې لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالبانو د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د پوځ ترمنځ د خبرو اترو څو پړاوونه ترسره کړل. شنونکي بیا وایي تیر ځل هم طالبانو کابل کې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ کوربتوب وکړ چې پاکستانیانو بیا وروسته وویل که ټي ټي پي افغانستان کې نشته نو څنګه کابل کې د خبرو لپاره حاضر شول. د شنونکو په باور دا کار د افغانستان او طالبانو بدنامۍ لامل کیږي او نړیوالو ته دا پلمه ورکوي چې ګنې ټي ټي پي افغانستان کې شتون لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.